الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، د شعبان مبارکه میاش په ختمېدو روانه ده. حدیث شریف کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاش کې کثرت سره به روزې نیولې او کثرت سره به هغه اعمال کول چې کم د الله رب العزت د رضا موجب او سبب به جوړېدل. بل حدیث شریف کی راضی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې د رحمان یو څو مخصوص رحمتونه دي، هغه رحمتونه دي انسان ته اله متوجه کیږي چې د کله هم د رب العالمین د عبادت لپاره ځان د رمضان نه مخکې فارغ کړي. او د رب العالمین د عبادت لپاره ځان فارغول څنګه دي؟ دا نه چې بازار ته لاړ شي، سودا والی، راشن والی، یو شی والی، دا څیزونه والی. راځم دې خبرې تم راځم. رب العالمین د عبادت لپاره انسان چې ځان خالص کوي هم دې لپاره چې د دنیوي اغراض، د دنیوي مقاصد، د دنیوي ضروریات هغه ټول کارونه منډې تړلې هر څه ځان ته زر راغونډ کړي او ځان عبادت لپاره خالص کړي او وحده لا شریک عبادت ته ځان فارغ کړي. کغه په عبادت کې د خلقو سره لین دین ولی نه وي، که خلقو سره اخلاق ولی نه وي، کغه سلام ولی نه وي، کا ناشته پاسته ولی نه وي، نو ټول عبادت ته چې انسان کله یکسو وي نو د هر عبادت کوي نو د رب العالمین عبادت په صحیح انداز کې کوي او د یکسویی نه کوي او د زړه نه کوي. او کچری انسان عبادت خو اسم کوي او ځان یې متفارغ کړي نه وي او د دنیا په دلدل کې او د سوچونو کې او د دنیا په فکرونو کې او د دنیا په هغه مشاغلو کې انخدي وي چې موزم کوي او سوچ او مزغې ټول د رب العالمین په عبادت کې ټول ګمنام روان دي. که مستولاړي نو سوچ، که تلاوت ته وناستوي نو سوچ، که ذکر عبادت کوي نو سوچ، که د دنیا ټول مشاغل د رب العالمین په عباداتو کې شامل کړي وي، اچار ته سم جوړ کړي.
عبادت په وشي خو هغه سي نور به نه وي چې څنګه نور دی انسان ته ضرورت دی. نن سبا د انسان عمل ولې کوټ شوی دی؟ عمل مک عمل له رب مک رب دی، انسان مک انسان دی. د انسان په دې عملونو کې کوټ ولې راغلی دی؟ د نیت نه خالص نه دی. کچری هم انسان رب العالمین د خپل ځان د نیت نه خالص کو او د دنیا ټول مشاغل را جمع کړل او ټول زر تر زره دنیا کارونه خو نه خسرته کیږي، ټول یو طرف ته کړل او ځان د رب العالمین د عبادت ته فارغ کو، د هر عمل به خالص وي. کدی مسکی اب جاندار وي، کدی عبادت کوي اب جاندار وي، که تلاوت کوي جاندار وي، کده غرنګ دې کم هم نیک عمل کوي نو رب العالمین ته مقبول او جاندار وي. اکثر تاسو خیال کړئ لکه امام لومبه رکعت کې تلاوت وایي مقتدیان ته پته نه لګي، دویم کې سورت وایي عام پته نه لګي. کله نا کله بګي یو پیره داسې کار مازیګر مسته ولاړو منو 3 رکعت مې کړو په پوره جمع کې یو کس داسې نو چې استاد جی تا 3 رکعت او الله اکبر یو تکبیر را پسې ویل ولته ټول په سوچونو کې ولاړ. د خبره مطلب مقصد مې دا دی چې الله رب العزت انسان ته وخت ورکړی دی، عقل ورکړی دی، سوچ ورکړی دی، دماغ ورکړی دی، فرصت ورکړی دی، دا په صحیح ځای کې ولګو. د دنیا د ګټلو لپاره خو ماته سوچونه مازغه فکر مشورې یو بل ته ورکو، خو د آخرت د ګټې لپاره افسوس یو بل ته مشوره نه ورکو. که د چا پکې آخرت ښېګړه وي نو چاته څه مشوره وکړو مړه ولې دی نه پوهېږي څه خواښه خو نه خوري خاورې خو نه خوري پوزه خو نړۍ نه منډي کم عقل خو نه دی پرېږده چې کېږي خپله خوښه ده که کوي ولې کېږي که نه کوي چاته سمه لار په قسم باندې ښیي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې مؤمن مسلمان هغه مؤمن مسلمان دی، کامل مؤمن مسلمان هغه مسلمان ته ویلی دی چې څه هم نیک عمل د ځان دپاره دا انسان خوښوي هغه د بل دپاره خوښوي. ته چاته نیکه لاره ښیې، ته چې چاته نیکه خبره کوې، ستا په وینا کې ستا په لاره ښودنو کې که هغه عمل وکړو نو ستا په عمل کې به کمې را نه شي، الټه به ستا په عمل کې به د رب العالمین د طرفه نور راشي او هغه خپل عمل به د خپل ګناه د وجې چېرته ختم شي او ستا د وینا د وجې کوم نور تا ته میلاو شي کیدای شي هغه نور پاتې شي د هغې نور د سبب د وجې خدای پاک ستا د مغفرت. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو واقعه راځي هغه وایي چې یو ځوانو خلکو ته به یې نصیحتونه کول او خپله به یې عبادت کول او د ځوانۍ ژوند داسې ژوند دی چې د انسان نه پکې ګناهونه هم کېږي بل ته به یې نصیحتونه هم کول. وی خوب وینم چې هغه ځوان مړ شوی دی او ځوان چې دی د خپلو عملونو د خپلو ګناهونو د لاسه جهنم ته ځي، اوس یې دی روان کړی دی جهنم ته روان کړی دی او فیصله دا وشوه چې یاره دې ځوان ته د عذاب نه ورکړی کېږي دی واپس کړی شي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي چې خو خوب و نو ما تپوس وکړو چې راشه څنګه چل دی چې یاره دی خو د جهنم ته روان کړی او ګناهګار و او سزا ورته میلاوېده دی خو اوس بیا د جهنم نه واپس شو څه حساب کتاب دی. یو اواز مې واورېدو چې دې ځوان به په دنیا کې خلکو ته نصیحتونه کول او خلکو ته به یې نیغه لاره ښوله، خلکو سره به ښېګړې او مشورې به وله ورکولې، خلکو د فایدې سوچ به یې کولو. وی هغه نیکي پاتې وه هغه نیکۍ د وجې د انسان الله رب العزت نن د جهنم نه بچ کړه د جنت د تلو فیصله یې جوړه وشوه. که انسان په دنیا کې هر څومره د مال او دولت او ثروت او بینک بیلنس او جایداد هر څومره را جمع کړی شي خو دا انسان بیا محتاج دی. که هر څومره طاقتور شي بیماري پرې راشي بیا محتاج دی. که هر څومره عمر یې سیوا شي وخت به پرې راشي چې فنا کېږي به انسان فنا کېدو والا دی. د انسان سترګې فنا کېږي، لاسونه یې فنا کېږي، جسم یې فنا کېږي، هر شی فنا کېږي. دا همیشه دپاره الله رب العزت نه دی رالیږلی، دی یو وخت پورې رالیږلی چې څنګه یو کپنۍ والا ګولۍ جوړوي یو محدود ټایم یې په هغې باندې لیکلي چې ایکسپایري ډیټ پلان کې
نو پاره خو بیا هم ایکسپایری ډیټ شته او لیکل شوی چې دې ټیمه پورې دا ګولۍ کرامت دي نه پات دا ایکسپایر دي د انسان باندې خو ایکسپایری ډیټ هم نشته دا وخت مخکې ایکسپایر شي په ګولو به دوره ادبار وکړي چې زه د دوره ایکسپایری شته خو د انسان د ایکسپایری هیڅ پته نه لګي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مبارکه میاشت راوسته په دې مبارکه میاشت کې د رب العالمین عبادت د زړونو د زړه د کومې نه وکړو د رب العالمین رضا پکې تلاش کو چې د رب العالمین رضا پکې سره بدعات او واهیات او فضولیات او خرافات او پسې گمراهی پسې نزو سچ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقول لهم اغه نقل کو او باغی عمل شعبان ورځ شپې روزي رالې یو وې د شی برات شپ روزه سویمه روزه ده سو کوئی دولسمه سو کوئی دیارلسمه سو کوئی سوارلسمه سو کوئی پیلسمه سو کوئی دو بنیسو سو کوئی یو بنیسو سو کوئی درې بنیسو او ما تاسو ته هغه جمعه ویلی مو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی میاش کې اکثریت روزي منقول دي شب برات روزي پکې نشته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاش کې کثرت سره روزي نیولې دا نه دی ویلي چې خامخا په لسمونی سي دا نه دی ویلي سوار لسمونی سي دا نه دی ویلي دیار لسمونی سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په دې میاش کې کثرت سره روزي منقول هم دې د پاروي چې دا میاش د فضیلت ولا میاش او بیا د دین بعد د روزي میاش د اغه نه سیوا فضیلت ولا او هغه څنګه فضیلت و ستا یو سنت په واجب سره بدل کړي شي او د واجب درجه فرض ته لاړ شي او د فرض درجه یو په 20 باندې شي سو یو په 20 باندې او چې کله هم د روزي میاش راشي الله رب العزت سرکش شیاطین ټول راګیر کیږي دي کی وی تړي او مسلمانانو ته الله رب العزت د نیکو موسم د نیکو سیزن دا وته برابر کی سرکش شیاطین ټول الله رب العزت دا واړه شیطانان د جنگ جګړو د اختلافات او د باسونه دا کوله او کوم غټ سرکش شیاطین چې وی غټ کبایر ګناہوں طرف ته تابوزی غټول الله رب العزت راگیر کی د فرشتو په ذریعہ سره ټول وتړي او وای دا چې نا زمام د بندګانو میاشت په دې کې رب العالمین عبادت کوي زما عبادت کوي زما تابعداري کوي اوم د دغه تابعداري اوم د دغه عبادت سلب او الله رب العزت فرمایي چې په دنیا کې او آخرت کې بیگانی درس کې مونږ ویلو کړه چې کله هم انسان په دنیا کې پریشان نه نو دته څه پکار دی قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا چې دې کثرت سره معنا استغفار کوي توبوا الى الله جميعا فجمع سره دې معنا توبه کوي معنا دې توبه غواړي معنا دې استغفار غواړي زبه مدد کوم زبه تمال ور کوم فلنحيينه حياه طيبه زبه تخسته ژوند ور کوم ما تا که خسته ژوند لټو په دولت کې لټو په پیسې کې لټو په جیدات کې لټو په بینک بیلانس کې لټو په منصب کې لټو او دا غرنګ په حکومت کې لټو په کورسۍ کې لټو په جا کې لټو او وایو دا چې زما ټول پرسنالټي د دې دولت د وجې ده زما ټول اساس د دې بینک بیلانس د وجې ده زما د دنیا ټول مال او متاع چې راجمع کی د دې د وجې زما ټول عزت جوړ دی نه وای دا دروغ دی ګوري الله رب العزت د قران کریم کې فرقان حمید کې څه فرمایي فلنحيينه حیات طیبه نیک عمل د شروع کو استغفار د شروع کو زما سره دوستی شروع کړه خسته ژوند به تاسو تر په دې دنیا کې ته ډیر داسې خلک خیم خدای وته مال او دولت خو ډیر ور کړی دی خو خدای یې غي نصیب کړی د دنیا ګولې د دنیا دوايانې د دنیا آسان مثال د ځوانانو لپاره د مايكل جکسن ورکوم چې هغه ځان د لپاره اساس نو کړی سوره ډاکټران سوره یو شی بل شی سوره زیزونه به ځان سره کړو او داوه مې دا کولا چې زب سو کال ژوندې تک تور خپل رنگ ځان تک سپین کړو
خدای پاک ورته چې ما سره مقابله کوي. الله رب العزت ورته په دې دنیا وښودله. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې د انسان دنیا کې د ژوند هیڅ ګرنټي نشته. تیر رمضان کې کم خلک وو، په دې رمضان کې دا دې نشته. تیر شعبان کې وو، په دې شعبان کې دا دې نشته. آینده د ختم ته به څوک پاتې کېږي؟ نه به پاتې کېږي. اختر ته به څوک رسي؟ نه به رسي. د هېڅ د ژوند هېڅ یو انسان د ژوند ګرنټي بالکل نشته. د انسان د ژوند څومره ګرنټي ده چې مړ شي ټوټل 24 غنټې څوک هم نه ایساری. خپل بچي وایي یاره لاش ته لرکوئ، شابه یې درکوئ، ناوخته دی، درکوئ ناوخته. د ماشوم د پیدایش نه والې تر مرګ د جنازې د کټه د خښېدو دپاره هر سړی دا وایي ناوخته دی، ناوخته دی. په دې دنیا کې په چا باندې وختي نه شو. زر کوئ ناوخته دی او زر کوئ ناوخته. او په دغه ناوخته په دې لږ ټایم کې که تا ځان جوړ کړو، ځان دې وپېژنو، رب سره یې دوستي جوړه کړه، نو ټیک ته بیا خو کامیابي. یعنې پر رب یقین وکړه په محشر چې یوازې پر بند ولاړې که نه، او دا بچي د نم تختی او دا اولاد د نم تختی، خپل خپلوان، رشته داران، مور پلار، دا ټول به دنه تختی. وایي پروردګاره دلته کې خو یو کس مې نه اوري، دا له څنګه چل دی چې د کمې مور نه پیدا یې مور ته وایي چې یو نیکي راکړه. مور به درته وایي زه بچیه دومره سخته مې په دنیا کې تېرې کړې، بس دی که نه، اوس خو مې دلته مات کړه، دلته کې خو مې پرېږده که نه، دلته مې ولې نه پرېږدي. دومره سخته راز به دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مسلمان ته دنیا کې وخت ورکړی دی، او هغه وخت دا انسان که وپېژندلو نو دا انسان هوښیار دی. دې انسان ته عقلمن ویلی دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. هوښیار عقلمن انسان یې هغه کس ته ویلی دی چې د مرګ نه پس دې ځان وپېژني او هغه ځای دپاره تیاری وکړي چې ته په دنیا کې چا پسې شاباسې، چا پسې تاڼې، چا پسې زنده‌باد مرده‌باد چغې وې وها ورشه ووایه څومره زور درکې دی. خو د هغه ځای هغه پاڅېدل او د هغه ځای هغه رب العالمین ته یوازې پر بڼ خپل ودرېدل ګورم یاد ساته. که وړوکی، که لوی، کشر یې، مشر یې، هر څنګه یې، که د رنګ، که د ژبې، که د لسانیت، رنګ، تور، سپین، زیړ، هر رنګ دی. دا یاد ساته چې زه به رب العالمین ته ودرېږم او تر هغې پورې به دې دا ځمکه قدمونه نه پرېږدي تر څو پورې د رب العالمین ته یوې خبرې جواب نه وي ورکړی. یا هلته کې جواب ورکولی شي. دا الله رب العزت په دې دنیا کې خلکو ته دا مهلت ولې ورکوي؟ چوټ ولې ورکوي؟ ظالم که ظلم وکړي خو کل عام ګرځي، که جابر هر څومره جبر وکړي خو کل عام ګرځي، که ډاکو هر څومره غټه ډاکه وکړي خو کل عام ګرځي، که قاتل هر څومره قتلونه وکړي خو کل عام ګرځي. په دې دنیا کې الله رب العزت هر انسان ته مهلت ورکړی دی. قرآن کریم کې تفسیر کبیر کې الله رب العزت یو ځای کې دا ارشاد هم کړی دی چې داسې خلک دی الله رب العزت چې د ژوند کې د انسان ته ورته د هغې سزا ورکوي. یو انسان چې سرکشه شي، یو هغه، دویم متکبره، دریم د مور پلار نافرمانه. د دریو کسانو ته الله رب العزت د مرګ نه مخکې سزا ورکوي. او چې سزا ورکوي نو داسې نه کوي چې یوازې په کوټه کې رونیسي او ځان ته یې ورته ورکوي. خپل کلی ته، خپل نسل ته، خپل خلاقې ته، ټولو خلکو ته وشرموي، ویښوي ورته او ورته ووایي چې چا زه چیلنج کړی وم، زه رب العالمین یم، زه احکم الحاکمین یم، دا انسان مې ما پیدا کړی دی، ده زه چیلنج کړی وم، نن یې دا سزا ده. په داسې طریقه یې بیان کړي خلکو ته چې ستا سوچ هم نه، ستا انسان دماغ کار پرېږدي چې خدایه دا څنګه چل. الله رب العزت دنیا ته انسانان را لېږلي دي، خو د انسانانو ته الله رب العزت کم لار برابر کړی په هغه لار نه چې دی اخوا دېخوا اړېږي بیا نو الله رب العزت ورسره بیا څه چل کوي؟ خلکو دپاره عبرت جوړوي. فاعتبروا یا اولي الابصار، د عقل خاوندانو عبرت دی والی. ان فی ذلک لذکرى لاولی الالباب، په دې کې د عقل د خاوندانو دپاره نصیحت دی. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مسلمان ته لږ وخت ورکړی دی، لږ ژوند یې ورکړی دی. دی به د لږ وخت کې، لږ ژوند کې د رب العالمین سره رابطه جوړوي، تعلق به جوړوي،
د رب العالمین سره به دی خپل فریاد خپل زاری خپل هر څه به سره شیر کوي. زه اکثر د خلکو ته وایم چې تاسو کله واړه یئ ماشومان یئ یا د تاسو خیال کړئ خپل بچی مې ماشوم یې سړي کې څونه اړه خوږېږي بچی لپاره دعاګانې کوي یره چې دعا وکړه چې الله په خیر سره دنیا ته راولي ښه په خیر سره دنیا ته راولي دعا وکړه چې الله یې نیکمله لوی ښځه نیکمله هم لوی شي وی دعا وکړه چې الله رب العزت ورته نیکمله خوی ورکړي ښه نیکمله خوی ورته هم خدای ورکړي چې لوی شي یره چې دعا ورته وکړه چې الله ورته رشته وکړي زر رشته ورته هم خدای وکړه چې لوی شي د مور پلار څه لوی شي نافرمانه د مور پلار نافرمانه او دا د څه شي سزا وي چې په وړوکوالي باندې مور پلار نافرمانه او دا د څه شي سزا وي چې مور پلار ورته څنګه بنیان ایښی ځکه شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي خشت اول چونه معمار کج تاثر ایامیر و دیوار کج د خښتې بنیاد تا څنګه کوک کېښود دیوال به څه ورته کوک ځي که نیغ دې کېښودو د سریا پورې خپل دیوال خېږي و بالکل به نیغ نن که د دین لار خپل اولاد ته ښې نو نیغ به رواني که کږه لار ورته ښې بیا خو کږه چېرته تللې نه ده ستا معاشره کې بېګاړ ستا په اولاد کې بېګاړ ستا په محله کې بېګاړ ستا په کلتور کې بېګاړ تاسو نن سبا دې خبرې ته سوچ وکړئ د نصیحت والا څوک پاتې شته نیکه خبرې والا څوک پاتې شته چاته د خیر ښېګړې خبره کېده د وایي هلته خو پکې ځان ته مفاد بدو خبرو خو او د بدې لارې ملګري به درته ډېر میلاو شي د نصیحت به درته میلاو شي او دا د نبی علیه الصلاة والسلام مرفوع حدیث دی نبی علیه السلام فرمایلی دی چې عن قریب زما په امت به داسې زمانه راشي چې نصیحت والا به پاتې نه شي صحابي ته تپوس کوي د الله رسول دې نه پس په سخت حالات راځي او ورته دا او بالکل وی دې نه پس د هغې نه سخت حالات داسې راشي چې د علماو قدر او منزلت به نه عالمان به خپل اولاد عالمان نه جوړوي او تر دې پورې چې جهالت به عام شي هر یو سړی به جاهل مخکې کوي او د هغه پسې به امامتي کوي یا پسې به منځونه کوي او داسې وخت به راشي چې ټول جاهلان او خبرې شي بیا دې تپوس کوي د الله رسول بیا څنګه چل دی بیا به په دې کې د امام مهدي ظهور وشي او بل روایت کې راځي په دې کې به د بل طرفه د مغرب د طرفه به نور راوخي دا حال دی اخیرني ډیګرو باندې بس ولاړو په اخیرنو سلګو باندې ولاړو هغه یو کس راغی استاد وي داسې کار دی ما ورته خبره کوم ما چاته د چاته نصیحت کړې وي نصیحت خو مې نه دی کړی بس خیر ښېګړې خبرې کوم ما ډېره غټه توره دې وکړم ما خپله پرې عملونه کوي یوازې ګورې په عمل باندې په خبرو باندې نه ګورې په عمل باندې الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین